السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. الله تعالی دې وکړي چې تاسې ټول به راته جوړ او د خصیت جامې به په تنو سي. ورونو چې دا ګورئ خبره د حلال رزق کېږي چې حلال رزق په دې وخت کې پیدا کول څومره سخت کار دی. داسې دکان کې به کار نه کوي چې هلته شراب خرڅېږي، حرام با نه پلوري نه راخلي، سود به نه کوي. هغه بانک چې سودخور اوسي هلته به کار نه کوي. مقصد خپل دکان دی او یو جنس 10 روپۍ په بازار کې ورته ټاکل شوی چې خرڅېږي به د یو جنس، او ته په 200 خرڅوي، دا هم حرام دي. او دغه شانتې ډېرې زیاتې خبرې دي چې حلال پیسې په دې وخت کې راوړي کور ته، او دغه هغې خلکو ته معلومیږي چې څوک د دغې اړه باندې فکر کوي چې د حلال څه شی دی، او د قرآن او د حدیثو په رڼا کې ورته پته چې دلته کار کول حرام دی، دلته کار کول حلال دی، دغلته داسې دی داسې دی. مثلا په تول کې مثلا کمی راوستل دا حرام دی. دغه شی نه چې علم په دې ولري بیا نو پوهېږي چې د حلالو راوړل یا پیدا کول څومره سخت کار دی. او د همدې دپاره چې ستاسې ښه پوهاوی وشي چې حلالو رزق لاسته ته راوړل څومره سخت کار دی، نو ما د ستاسو دپاره یو ښکلی کلیپ چې سر مو خلاص شي چمتو کړی دی. په همدې هیله چې خوښ مو شي او په شریکه باندې ګورو او د رب په خاطر باندې حلاله وخورئ چې حلالونکي بچیان مو نصیب شي. هغه د ستاسې په درد باندې خوړل کېږي، ستاسې دپاره صدقه جاریه ګرځول کېږي. په همدې خاطر حلاله وخورئ، آرامه که خورئ نو د ځان دپاره د اولاد دپاره مو د زوال سبب ګرځي. راځم خبرې نه اضافه کوم، کلیپ ګورم، په همدې هیله چې ډېر وخت مو ونه نیسي او ستاسې هم خوښ شي. پر مسپارم د خدای په امان. Come on. Look. Wow. La tiene. ¿Es pequeño? Sí.